سلامونه ګرانو زده کوونکو. نن به په دې کلاس کې موږ خبره کوو په پریزنټ پرفیکټ ټینس باندې چې پریزنټ پرفیکټ ټینس څه شی دی او په کوم وخت کې موږ استعمالوو. نو ان شاء الله د دې ویډیو سره به تاسو انګلیش ډیر ښه شي او تاسو به په انګلیش کې داسې روانې خبرې وکړئ، ځکه چې تاسو به نن یو مهم ټینس چې هغه د 12 ټینسونو نه یو دانه دی هغه به تاسو یاد کړئ او په دې کې به تاسو هغه جملې هم یاد کړئ کوم چې موږ په ورځني ژوند کې استعمالوو. نو نور خبرې به مخکې کوو، راځئ چې دا کلاس هم سٹارټ کوو. شروع به کوو د ډیفینیشن نه. What is present perfect tense؟ چې present perfect tense څه شی دی؟ Present perfect tense is used for actions that happened in the past but the result is important now. Perfect tense چې دی د هغه عملونو د پاره کاریږي کوم چې په تیر وخت کې تر سره شوي وي خو نتیجه اوس مهمه وي، یعنی کار په تیر وخت کې تر سره شوی کمپلیټ شوی دی خو نتیجه همدا اوس مونږ ګورو او اوس مونږ ته مهمه ده. زه به تاسو سره دې لپاره یو مثال درکم. She has eaten food. هغې ډوډۍ خوړلې ده، یعنی کار مکمل شوی دی. She has eaten food. هغې ډوډۍ خوړلې ده، کار مکمل شوی. نو ډوډۍ ګور هغې په پاست ټینس کې یعنی په تیر وخت کې خو ډوډۍ وخوړه خو ریزلټ یې اوس دا دی چې هغه وږې نه ده، یعنی مړه ده، ډوډۍ خوړلې. نو پرفیکټ ټینس په تیر وخت کې یو کار تر سره شوی وي خو ریزلټ یا نتیجه په پریزنټ کې موږ ته مهمه وي. نو پریزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم دی دا موجوده مکمله زمانه ده. د پریزنټ نه مطلب موجوده، پرفیکټ مکمله، ټینس زمانه یا وخت، یعنی دا هغه زمانه ده په کوم کې چې زمون کارونه مکمل شوي وي، تر سره شوي وي، چې مونږ مکمل کړي وي خو ریزلټ او نتیجه مونږ سره په پریزنټ کې وي. لکه زه وایم ما خپله کوټه رنګ کړې ده، ما خپله کوټه رنګ کړې ده. نو په دې اگزامپل کې تاسو وګورئ ما چې دا کوټه رنګ کړې ده دا ګوره ما کار مکمل ختم کړی دی کنه، کوټه رنګ شوې ده خو ګوره په پاست ټینس کې ده. زه تا ته اوس لګیایم چې هلکه ما خپله کوټه رنګ کړې ده خو دا کار ما مخکې کړی دی، رنګ کړی مې مخکې ده، خو چې ته راشي زما کوټه وګوري هغه رنګ ده. نو ریزلټ یې دا شو چې مونږ سره چې شو په موجود وخت کې دا کوټه رنګ ده، ریزلټ یې مونږ سره اوس موجود دی خو کار مونږ مخکې کړی دی. دا بس پریزنټ پرفیکټ ټینس دی، یعنی کار مکمل شوی ختم شوی دی خو دا کار په تیر وخت کې شوی او ریزلټ یې مونږ سره اوس موجود دی. دې ته پریزنټ پرفیکټ ټینس وایي. انشاءالله مخکې تاسو په مثالونو کې به پوه شئ. نور ویډیو ډیره د کمال ده، مثالونه پکې هم ډیر دي، تر اخره وګورئ. نو موږ به خبره کوو په څلور سټرکچرو باندې اوس چې هغه څلور سټرکچر دي پازیټیو یا افرمیټیو مثبت، نیگیټیو منفي، انټراګیټیو یا کوېسچن سوالیه، نیگیټیو انټراګیټیو منفي سوالیه. دا څلور سټرکچر به موږ هم وایو، د دې فارمولې به وایو او بیا به موږ په مختلفو مثالونو باندې خبرې هم کوو. نو اولنی سټرکچر چې موږ سره کوم دی هغه پازیټیو سټرکچر دی. سبجیکټ پلس have has پلس verb 3 پلس object پلس complement. اول به موږ سبجیکټ راوړو. سبجیکټ د کار کوونکي ته وایي، یو کار تر سره کوونکي ته، فاعل څوک چې کار کوي هغې ته سبجیکټ وایي. د هغې نه بعد به موږ have has لګوو، بیا به د ورب دریم شکل یا دریم حالت کاروو، بیا به موږ object او complement لګوو. اوس چې دی ګوره have او has په present perfect tense کې کاریږي خو have چې دی have دا به have نه وایي ښه. have چې دی هغه به موږ د I we you او دې سره لګوو. has چې دی د he she it یا د یو کس سره لګي. نو که زه وایم I have completed my homework، ما خپل کورنۍ وظیفه یا خپل کورنۍ دنده هغه مکمل کړې ده، یعنی مکمل کړې مې ده، بس لیکړې مې ده، ختمه کړې مې ده. یا he has started a job، هغې یوه وظیفه شروع کړې ده،
یعنی جاب شروع کړی already بس هغه شروع کړی ده. he has ګوره او په ولنۍ سنټنس کې موږ سره I have نو د I we او you دی د دیو سره have لګي د he she it سره has لګي. have چې دی د ډیرو شیانو لپاره کاریږي has د یو شی یا لږو شیانو لپاره کاریږي او د دې have او has معنا لرل هم دي لرل لکه زه وایم I have a pen زه یو قلم لرم یا he has a car هغه یو ګاډی لري داسې خو په دې ټینس کې د دې دوه مطلب دا دی چې بس هغه کار دیو تکمیل کړی دی پوره کړی دی. we have learned English مونږه انګلیش زده کړی دی یعنی انګلیش مو زده دی و زده کړی مو دی. we have learned English مونږه انګلیش زده کړی دی. ګوره learned اخیره کې به دا ډی داسې لږ راخلی learned. بل مونږ سره نیگیټیو سټرکچر دی نیگیټیو subject plus have has plus not plus verb 3 یعنی په نیگیټیو سټرکچر کې به مونږ خالی not د has او have نه دی خوا لګو نور هماغه پوزټیو سټرکچر دی کوم مهم څه پکې نشته. subject plus have has plus not plus verb 3 plus object plus complement. I have not finished my work ما خپل کار نه دی ختم کړی. I have not finished my work ما خپل کار نه دی ختم کړی. He has not eaten yet هغه تر اوسه پورې ډوډۍ نه ده خوړلې. He has not eaten yet هغه لا تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې یعنی خوړلې نه ده وس. They have not arrived هغوی نه دي را رسیدلی. نو په دې ټینس کې تر ټولو مهم شیان دا دي چې تاسو باید ورب 3 زده کړئ. لکه هر ورب 3 حالات لري اول دویم دریم نو تاسو باید دا زده کړئ. دریم سټرکچر موږ سره انټراګیټیو دی چې سوالیه نو په هغه کې به تاسو have او has اول سر ته راوړئ بیا به سبجیکټ ولګوئ بیا به ورب 3 ولګوئ بیا ابجیکټ بیا کمپلیمنٹ. لکه have you finished your work آیا ته خپل کار ختم کو یا خپل کار دې ختم کړی دی آیا ته خپل کار ختم کړی. have you finished your work آیا ته خپل کار ختم کړی دی. has she eaten food آیا هغې ډوډۍ خوړلې ده. has she eaten food آیا هغې ډوډۍ خوړلې ده. have they gone home آیا هغوی کور ته تللی دي. have they gone home آیا هغوی کور ته تللی دي. gone دا دریم حالت د go دی لکه موږ اول go وایو بیا went بیا gone. اوس به موږ نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز وایو هغه هم ډیر اسانه دي. د have او has نه به وروسته یو not ولګوئ نور سټرکچر چې دی هم د انټراګیټیو غوندې دی. یا به داسې وکئ چې د سبجیکټ نه وروسته به not ولګوئ هغه هم صحیح دی. لکه have you not finished your work آیا ته خپل کار ختم کړی نه دی. لکه موږ پوښتنه د چا نه کوو خو پوښتنه هم څه شی ده منفي ده آیا ته خپل کار ختم کړی نه دی. دا د کنفرمیشن دپاره مونږ وایو یعنی مونږ د یو چا نه تایید اخلو چې آیا ته دا کار داسې نه دی کړی. لکه has she not eaten food آیا هغې ډوډۍ خوړلې نه ده. has she not eaten food آیا هغې ډوډۍ خوړلې نه ده. have they not gone home آیا هغوی کور ته تللی نه دي. have they not gone home آیا هغوی کور ته تللی نه دي. نو not چې دی د سبجیکټ نه دی خوا هم لګولی شي او اخوا هم لکه have not you finished your work آیا ته خپل کار ختم کړی نه دی. که not اخوا واړوئ که دی خوا دا ګرامري صحیح دی خو not د دې سبجیکټ نه دی خوا ولګوئ have you not دا بیا ډیر نیچرل راځي. دا سټرکچر بیا ډیر ښه دی چې تاسو یې وکاروئ. اوس به موږ وایو چې دا پرفیکټ ټینس چې کوم دی پریزنټ پرفیکټ دا موږ نور په کوم ځایونو کې کاروو. کمپلیټډ اکشن د هغه عملونو او کردارونو لپاره کاریږي چې هغه کمپلیټ شوي وي پوره شوي وي خو وخت یې داسې معلوم نه وي چې په معلوم وخت کې ترسره شوي وي بس په پاست ټینس کې یعنی په تیر وخت کې ترسره شوي دي خو وخت یې معلوم نه وي چې په دقیق وخت کې دا ترسره شي. لکه I have seen that movie I have seen that movie ما دغه فلم لیدلی دی. I have seen that movie ما دغه فلم
لیدلی دی. یعنی بس دا فلم ما کتلی دی، پاست ټنس دی، مکمل دا کار ختم شوی، تکمیل شوی دی، خو وخت یې دقیق او معلوم نه دی، یعنی وخت یې مهم نه دی چې په کوم وخت کې ما وکتو. یعنی ته پکې هغه ساعت، هغه ټیم، هغه ګنټه نشي ویلی چې په دې وخت کې ما وکت، خو خالی وایي چې ما دا فلم کتلی دی. بس همدا پریزنټ پرفیکټ ټنس شو. دویم د یو ایکسپیرینس دپاره هم کاریږي چې تا د یو ځینې ایکسپیرینس اخیستی وي چې ما داسې یو کار کړی دی، د دې یو تجربه لرم. لکه I have visited the UK. ما UK لیدلی ده، یعنی د UK نه مې ویزټ کلی دی، یعنی دا زما یو تجربه شوله که نه، یعنی ما د UK نه ویزټ کلی دی، بس یعنی UK مې لیدلی ده. بل result now د هغه شیانو دپاره هم کاریږي چې مونږ په پاست ټنس کې ترسره کړي وي، خو ریزلټ یې مونږ سره اوس موجود وي. لکه he has broken his phone، یعنی هغې خپل موبایل مات کړی دی، یعنی موبایل یې مات کړی دی. he has broken his phone، هغې خپل موبایل مات کړی دی. ګوره موبایل یې په پاست ټنس کې مات کړی، خو دا اوس ریزلټ او نتیجه داره چې د هغې سره موبایل نشته، نو مونږ سره اوس ریزلټ په پریزنټ کې دی، یعنی د هغې سره اوس ګوره موبایل نشته، نو دا ریزلټ مونږ سره په پریزنټ کې دی، خو موبایل هغې په پاست ټنس کې مات کړی و. نو پریزنټ پرفیکټ ټنس د دې دپاره هم کاریږي. پریزنټ پرفیکټ ټنس په هغه وخت کې کاریږي چې یو عمل په پاست ټنس کې ترسره شوی وي، یعنی په تیر وخت کې، خو نتیجه او ریزلټ یې مونږ سره په پریزنټ ټنس کې وي. یعنی زه وایم ما خپل موبایل ورک کړی دی، یا خپل موبایل مې مات کړی دی، نو د دې ریزلټ څه شو؟ یعنی اوس زما سره موبایل نشته، دا موبایل ما مات کړی دی، خو دا ګوره په پاست ټنس کې، یعنی په تیر وخت کې زما نه موبایل مات شوی و، خو اوس را سره موبایل نشته، نو ریزلټ یې همدا اوس ګوره مونږ ګورو چې مونږ سره موبایل نشته. نو د دې دپاره کاریږي. د هغه عملونو دپاره پریزنټ پرفیکټ ټنس کاریږي چې مونږه ترسره کړي وي، یعنی مکمل مونږ ختم کړي وي، ترسره کړي مو وي. بل په پریزنټ پرفیکټ ټنس کې چې دی just already yet دا هم کاریږي. لکه I have just finished، ما همدا اوس خپل کار ختم کو، یعنی خپل کار مې ختم کړی دی. څوک درته وایي چې لکه دا کار دې نه کړی، بس ته ورته وایي چې مړ همدا اوس مې وکړو، بس ترسره مې کو. نو دا جسټ مطلب همدا دی چې همدا اوس، یعنی لږ مخکې، بس خپل کار مې لږ مخکې وکړو. هلکه ته چېرته وې، یا څه شی دې کول، څه دې وکړل، هغه کار دې څنګه کو، بس ته ورته څه وایي، مړ هغه همدا اوس مې وکړو، بس یعنی دا اوس مې پوره کو، همدا اوس. She has already eaten، ګوره already، she has already eaten، هغې لا مخکې ډوډۍ خوړلې ده. لکه دا داسې یو مطلب ورکوي چې ته یو چاته وایي چې ورشه هغه پلانکي ته غږ وکړه چې مونږ سره ډوډۍ وخوري، ته ورته څه وایې چې هغې لا مخکې ډوډۍ وخوړه، یعنی زمونږ نه مخکې، یعنی already مخکې دا کار شوی دی، هغې به زمونږ نه مخکې خوړلې ده. She has already eaten، هغې لا مخکې یا مخکې ډوډۍ خوړلې ده. They have not come yet، they have not come yet، هغوی لا تر اوسه نه دي راغلي. د yet مطلب دی لا تر اوسه، یعنی ما لا تر اوسه داسې کار نه دی کړی، زه تر اوسه نیم راغلی، نو دې دپاره بیا yet کاریږي. They have not come yet، هغوی لا تر اوسه نه دي راغلي، یعنی راغلي نه دي اوس. اوس به موږ په پازیټیو سنټنسز یا په پازیټیو سټرکچر باندې لږې خبرې کوو، هغې کې به جملې وایو. پازیټیو چې دی یعنی مثبت، موږ ټول کارونه مثبت کوو په دې کې. I have finished my work، ما خپل کار ختم کو، یعنی ما خپل کار ختم کړی دی. I have eaten food، ما ډوډۍ خوړلې ده. I have completed my homework، ما خپل هومورک یا کورنۍ کار یا کورنۍ وظیفه هغه مکمل کړې ده. I have learned English، ما انګلیش زده کړی دی. I have learned English، ما انګلیش زده کړی دی. I have watched this movie، ما دا فلم کتلی دی، یعنی دا فلم ما کتلی دی. ګوره دا ټول مثبت شیان دي، مونږ ترسره کړي دي. He has finished his work، هغې خپل کار ختم کړی دی. He has eaten food، هغې ډوډۍ خوړلې ده. He has eaten food، هغې ډوډۍ خوړلې ده. اوس ګورئ هی مونږ سره په دې جمله کې یا په دې سنټنس کې سبجیکټ دی
has یعنی موږ د هی شي اټ سره لګو نو دلته موږ هیز هم لرو بل ایټن ګوره موږ سره د فعل دریم حالت دی بل موږ لرو فود دا چې شو ابجیکټ شو he has eaten food هغه ډوډۍ خوړلې ده he has started a new job هغه یو نوې جاب یا نوې وظیفه شروع کړې ده he has bought a car هغه یو ګاډی اخیستی دی bought دا د بای دریم حالت دی he has bought a car هغه یو ګاډی اخیستی دی he has gone to school هغه سکول ته تللی دی he has gone to school یعنی هغه سکول ته تللی دی she has cooked food هغه ډوډۍ پخ کړې ده she has cooked food یعنی هغه خواړه یا غذا یا ډوډۍ پخ کړې ده she has cleaned the room هغه اتاق یا کوټه پاکه کړې ده she has cleaned the room هغه کوټه پاکه کړې ده she has learned English هغه انګلیش زده کړی دی she has learned English هغه انګلیش زده کړی دی د present perfect tense مطلب دا دی چې موجوده مکمله زمانه یعنی مکمله زمانه مونږ به په دې کې کارونه تکمیل کړي وي مکمل کړي به مو وي نو present perfect tense هغه زمانه ده په کوم کې چې مونږ کارونه مکمل کړي وي تر سره کړي مو وي یعنی زمونږ کارونه بس پکې ختم شوي وي نو اوس به خبره کوو په نیگیټیو سنټنسز باندې چې منفي جملې دي زمونږ سره منفي دا چې مونږ دا کارونه بس نه دي کړي I have not eaten food ما ډوډۍ نه ده خوړلې I have not eaten food ما ډوډۍ نه ده خوړلې I have not completed my homework ما خپل کورنۍ دنده یا کورنۍ وظیفه نه ده پوره کړې He has not finished his work هغه خپل کار نه دی ختم کړی He has not finished his work هغه خپل کار نه دی ختم کړی He has not eaten food هغه ډوډۍ نه ده خوړلې He has not eaten food هغه ډوډۍ نه ده خوړلې She has not watched TV هغه TV نه دی کتلی She has not watched TV هغه TV نه دی کتلی بل مونږ انټراګیټیو وایو یعنی سوالونه چې کوو have او has به اول سر ته راوړو نور به همدا وایو Have I finished my work آیا ما خپل کار ختم کړی یا ما خپل کار ختم کو Have I finished my work آیا ما خپل کار ختم کړی یعنی موږ پوښتنه کوو Have I eaten food آیا ما ډوډۍ خوړلې لکه چا نه پوښتنه کوي کور کې راشي یا بل کوم ځای کې آیا ما ډوډۍ خوړلې پوښتنه کوي Have you completed your homework آیا ته خپل homework تر سره کړی دی مکمل کړی دی Have you learned English آیا ته انګلیش زده کړی دی Has he eaten food آیا هغه ډوډۍ خوړلې ده Has she cooked food آیا هغه ډوډۍ پخ کړې ده Has she cooked food آیا هغه ډوډۍ پخ کړې ده بل به مونږ وایو نیگیټیو انټراګیټیو هغه د دې I he she it یعنی د سبجیکټ نه به دی خو یو ناټ ولګوي نور همدا انټراګیټیو سټرکچر دی Have you not completed your homework آیا ته خپل کورنۍ وظیفه نه ده پوره کړې یعنی خپل کورنۍ کار دې نه دی پوره کړی مونږ کنفرمیشن غواړو یعنی تایید غواړو د یو چا نه چې دا کار دې کړی دی که نه Has he not finished his work آیا هغه خپل کار نه دی پوره کړی یعنی مونږ پوښتنه کوو چې هغه خپل کار نه دی پوره کړی Has she not cooked food آیا هغه ډوډۍ نه ده پخ کړې Has she not cooked food آیا هغه پخلی نه دی کړی یعنی ډوډۍ خواړه غذا نه ده پخ کړې Has she not cleaned the room آیا هغه کوټه نه ده پاکه کړې آیا هغه کوټه نه ده پاکه کړې نو زمونږ چې د ټنسونو سلسله شروع ده کلاسونه شروع دي هغه کې چې ما نور ټنسونه هم ریکارډ کړي دي کلاسونه مې ریکارډ کړي هغه هم اپلوډ شوي دي تاسو کولی شئ زمونږ په پلی لیست کې وګورئ نو زه به درته دلته شو کوم که غواړئ نور ټنسونه هم یاد کړئ په هغې ټنسونو کې ډېر ښکلي مثالونه او په داسې یو انداز تشریح شوي دي که چا انګلیش ویلی وي او که نه وي انشاءالله چې هغه یادولی شي نو د تاسو نه یو هیله کوم هغه هم در سره وګورئ د هغې ټنسونه هم یو څه زده کړئ ځکه دا ټنسز چې دي تاسو باید د اول نه داسې تعقیب کړئ د اول نه وګورئ چې تر اخره ورسیږئ نو زموږ د ټنسونو کلاسونه شروع دي انشاءالله چې 12 ټنسه به زه تاسو ته ریکارډ کوم
نو که تاسو غواړئ زموږ مخکینی ټینسونه چې موږ ریکارډ کړي هغه وګورئ نو زموږ پلی لیست ته راشئ کتلی شئ او انشاءالله چې دې ټینس نه به تاسو هم ډېر څه زده کړي وي دې ټینس به ستاسو سره دومره کومک کړی وي چې ستاسو په انګلیش کې لږ چینج راغلی وي او ستاسو په علم کې اضافه هم راغلی وي نو زموږ چینل له سره همدلته سبسکرایب کړئ د ویډیو ته یو لایک ورکړئ د ملګرو سره شریکه کړئ انشاءالله نیکسټ ټایم به بیا ملاویږو